ویښتانو ته د پیازو ګټې. السلام علیکم. که ویښتان مو کمزوري وي او د دغه مشکل د هواري په لټه کې یاست مه خفه کیږئ. ستاسې د ویښتانو درملنه ستاسې په کور کې ده. پیاز ستاسې د ویښتانو په وده او پیاوړتیا کې ښه مرسته کوي. په لومړیو کې ممکن د دغه بدبویه څیز استعمال خوند در نه کړي، خو که وروسته یې پر ګټه پوه شئ ممکن په خپله پرېکړه کې بدلون راولئ. که مو فکر کړی وي کله مو چې ویښتان توییږي له لږ وخت وروسته د سر پوستکی ترې ښکاري، خو مخکې تر دې ویښتان مو ډیر توی شي تر ژره یې د درملنې په فکر کې شئ. هر څومره چې ژر اقتدام وکړئ هغومره به مو د ډیرو ویښتانو د تویېدو مخه نیولې وي. پیاز د ویښتانو په وده کې څرنګه مرسته کوي؟ که اوس هم له ځانه پوښتئ چې آیا پیاز به په رښتیا هم ویښتان پیاوړي کوي، ځواب به مو هو وي. ځکه چې په پیازو کې سلفر زیات دي. سلفر هغه ماده ده چې بدن ورته ډیره اړتیا لري، ځکه چې د وینې په صفایي او چټک جریان کې لوی لاس لري او له دې سره فولیکولونو ته هم وده ورکوي. په دې سربیره پیاز د میکروبونو د له منځه وړلو وړتیا هم لري. د دې شی دغه ځانګړتیا هغه میکروبونه هم له منځه وړي چې د سر په پوستکي کې ځای لري او د ویښتانو د تویېدو لامل کیږي. همداراز پیاز د کالاټالیز په نوم چې د ویښتانو لپاره ګټور دی یو ډول انزایم هم دی. دغه انزایم د اکسیډان په څیر عمل کوي او د ویښتانو د سپینېدا مخه نیسي. که غواړئ چې د ویښتانو د پیاوړتیا په خاطر د پیاز له دغو ځانګړتیاوو ګټه واخلئ له اوبو یې استفاده وکړئ. تر ټولو اسانه طریقه: لومړی پیاز ټوټې کړئ، بیا یې د میده کولو په خاطر د ګډولو په ماشین کې واچوئ. وروسته یې دومره میده کړئ چې اوبه یې ترې بیلې شي. وروسته لاسته راغلې ماده په اوبو کې وایشوئ او بیا یې په مستقیم ډول پر سر واچوئ. کله مو چې پر ټوله سر واچوله وروسته له هغې مو ټول سر کلک وموښئ او څه ناڅه مساج ورکړئ. که په دې ډول له پیازو استفاده وکړئ په ډیر لږ وخت کې به مو د ویښتانو بیخونه پیاوړي شي او همداراز به مو د ویښتانو د سپینېدو او تویېدو مخه نیولې وي. که تر اوسه پورې مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو هیله ده زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ.